بسم الله الرحمن الرحیم. بل ور پوښتنه کړې د مفتي صاحب محترمه د محرم په میاشته کې اکثره خلک ودونه نه کوي او واده دا د غم میاشته بولي، دا د نحوست میاشته بولي. خلک وایي په دې کې واده کول، کوزده کول، نکاح کول، یو کور جوړول، یو پروګرام کول دا خلک منحوسه بولي. آیا واده کول، کوزده کول، د نکاح کول په محرم کې جایز دي که یا؟ دویم پوښتنه دا ده چې د دوو اخترانو په مابین کې، یعنې د کوچني اختر او د غټ اختر په مابین کې دا کم خلک نکاح او واده نه کوي. مفتي صاحب محترمه د شوال او د ذوالقعدې په میاشتو کې د غټ او کوچني اختر په مابین کې دغه کې نکاح کول جایز دي که یا؟ محترمه ستاسو د سوال جواب دا دی چې دین اسلام کې یوه میاشته یو ورځ هم منحوسه بې خیره او بدفعله نه ده، بلکې تمام میاشتې، ټولې میاشتې د ټول کال دا د خیر او د برکت دي او په دې کې نکاح کول جایز دي، که د محرم میاشتې، که د کوچني اختر، که د غټ اختر میاشتې. په دې کې د یو میاشته ته منحوسه ویل، بدفعله ویل، بې خیره ویل، په دې باندې الله تعالی ډېر ناراضه کیږي. یو حدیث دی، حدیث قدسي دی، نبی علیه صلات سلام فرمایي چې قال الله تبارک وتعالی، الله تعالی و یسب ابن آدم الدهر، ابن آدم انسان و زمانیت ته بد رد وایي، بد نسبتونه کوي، وایي دا منحوسه میاشته ده. الله تعالی وایي انا دهر، زه زمانه یم، یعنی زمانه ما پیدا کړې ده، بیدي اللیل والنهار، لا شپه او ورځ زما په لاس دي. نو ګویا د انسان چې زمانې ته بد رد وایي، الله تعالی وایي دا داسې دی لکه ما ته چې بد رد وایي. د محرم میاشته منحوسه بلل، بې خیره بلل، بدفعله بلل، دغه رقم د شوال او د دوو اخترانو مابین کې د میاشتې ته بدفعله او منحوسه ویل، دا په حقیقت کې الله رب العالمین ته غلط نسبت دی. په دې باندې الله لکه یو سړی چې خدای ته شکنځا کوي، خدای ته بد رد وایي، نو په دې وجه دغه عقیده درلودل دا د جاهلیت او د کفارو عقیده ده. مسلمان باید د عقیده ونه لري. ځکه حدیث کې راځي، پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي لا عدوه ولا طیرة ولا هامة ولا سفر. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې نه محرم، نه سفر، نه شوال بله میاشته دا بدفعلي نیول، یا دې ته بدبخته ویل، یا دې ته منحوسه ویل، پیغمبر علیه السلام وایي د دې په اسلام کې گنجایش نسته. اوس دا مسله چې په محرم په میاشته کې واده کول جایز نه دي، حالانکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام د خپلې ګرانې لور حضرت فاطمه رضی الله عنها د حضرت علی رضی الله عنه سره نکاح دا د محرم په میاشته کې کړی. تاسو وګورئ کتابونه، تاریخ ابن مدینه، تاریخ مدینه ل ابن عساکر، جلد دریم صفحه 128 بیروت چاپ، تاریخ رسل والملوک لتبری، تاریخ تبری باندې مشهور دی، هغه جلد دویم صفحه 410 بیروت مطبع چاپ، هغه کې وګورئ په کې لیکلي دي پیغمبر علیه صلات وسلام د خپل لور حضرت فاطمه نکاح د حضرت علی رضی الله عنه سره د محرم په میاشته کې وکړه. نو چې رسول الله خپل لور نکاح د محرم په میاشته کې کوي، پیغمبر علیه السلام ورته منحوسه نه وایي، د برکت وایي. د حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه نکاح څومره مبارک او بهترینه وله، او حضرت فاطمه دا د جنتی زنانو سردار نبی علیہ السلام ورته ویل، د جنت د زنانو سردار نکاح چې د هغه د محرم په میاشته کې کیږي. اوس که یو مسلمان دې میاشته ته منحوسه او بدبخته او کمبخته وایي، دا د مسلمان د دین سره ناخبرتیا او د جاهلیت فکر دی. مسلمان باید که نارینه وي زنانه وي د دا فکر سره او د داسې عمل سره اجتناب وکړي، پرهیز وکړي. او بل د شوال په میاشته کې، یعنی د دوو اخترانو په مابین کې نکاح او د سفرې په میاشته کې نکاح دا منحوسه بلي، دا هم د شریعت اسلام خلاف دی. پیغمبر علیه السلام وی لا هامة ولا سفر فی الاسلام، په اسلام کې سفر ته یا محرم ته یا بدفعلي نیول دې ته منحوسه ویل دا جایز نه دي. د شوال په میاشته کې نبی علیه صلات وسلام په خپله په ټولو ازواج مطهراتو کې، په ټولو بیبیګانو کې چې بهترینه بیبي ده، افضل ترینه بیبي ده، نبی علیه السلام سره مینه او محبت هم زیات و. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه لور حضرت عایشه رضی الله عنها ده، د نبی علیه صلات سلام د حضرت عایشه نکاح په شوال کې سوی ده. حدیث موجود دی، حضرت نبی علیه صلات سلام فرمایي، حضرت عایشه رضی الله عنها په خپل حدیث نقل کی، هغه وایي تزوجني رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأي نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم كان احظى عنده مني.
حضرت عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح هم زما سره د شوال په میاشته کې یعنی کوزده وسوله او واده هم زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شوال په میاشته کې وسو. حضرت عایشه وایي تر ما بهترینه زیاته برخې والا په ازواج مطهراتو کې د نبي په بیویګانو کې بله کمه یوه ده. وایي حضرت عایشه رضی الله عنها به عموما چې نکاح به یې کوله د یو خپل رشته دارانو زنانو کوشش به کوي دا چې په شوال په میاشته کې وسي. لہذا دغه خبره چې په سفره کې نکاح کول منحوسه دي، په محرم کې نکاح کول منحوسه دي، دغه رقم د دوه اخترانو په مابین کې نکاح کول دا بدبخت او بدشګونه او منحوسه دي. دا عقیده د اسلام او د مسلمان نه ده. مسلمان باید دا عقیده ختم کړي، د دې دا عمل او رسم و رواج چې را روان دي دا باید ختم کړي. خپل د بچانو نکاح باید په شوال په میاشته کې وکړي، د خپلو بچانو او د بچانو د لوڼو د زامنو نکاح باید په محرم په میاشته کې وکړي، او د خپلو بچانو او د بچیانو نکاح د سفر په میاشته کې وکړي. نبی علیه صلات سلام فرمایي سفره دا منحوسه نه ده. څوک چې دا عقیده لري دا د اسلام او د رسول عقیده نه ده. په دې وجه د دغه عقیده او دا په اسلام کې هیڅ گنجایش نشته. د دې څخه احتراز کول پکار دي. نکاح د دوه اخترانو په مابین کې هم کوی سي. نکاح بلکې د شوال په میاشته کې رسول الله د خپلې ګرانې بیبي حضرت عایشه سره په شوال په میاشته کې کړې ده. د شوال په میاشته کې د دوه اخترانو مابین کې نکاح کول سنت عمل دی. په محرم په میاشته کې هم کولی سي. د محرم رسول الله د خپلې ګرانې لور نکاح د حضرت علی رضی الله عنه سره حضرت فاطمه نکاح په محرم په میاشته کې کړې ده. حواله مې درکړې ده. دغه رقم د سفرې په میاشته کې نکاح کول د دې ټولو ثبوت شته. دې ته منحوسه ویل یا په دې کې نکاح او خوشحالي نه کول دا د اسلام عقیده د مسلمان خو نه ده. البته د شیعګانو، معتزله او روافضو او د غیر مسلمینو عقیده ده. د کافرانو عقیده خدا د مسلمان عقیده نه ده. الله رب العالمین دی په صحیح سنت عمل کول توفیق نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.